په دغه وختو کې عمرو بن العاص چې پر هغه خپل عقیده د شرک وو غوښته چې حبشې ته د تجارت لپاره ولاړ شي. نو یې د چرمي شیانو څخه جوړې شوې هدیې او تحفې د حبشې د پاچا نجاشي لپاره ورسره واخیستې. په دغه وختو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم عمرو بن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه وحبشې ته ولېږي چې ام حبیبه د ابو سفیان لور ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په نکاح کې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې مسلمانه وه او پلار یې ابو سفیان د کوپر رئیس او د مکې مکرمې مشر و. دغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل میړه عبید الله ابن جحش او نور مسلمانانو سره حبشې ته په هجرت تللې وه او عبید الله ابن جحش هلته په حبشه کې مړ شو، یا په بل روایت کې وایي چې عبید الله ابن جحش اسلام پرېښاوه او نصراني شو. څرنګه چې ښځه یې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مسلمانه وه نو یې دا پرېښول. په هر حال یا یې میړه مړ شو یا نصراني شو او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یوازې پاته شوه. د هجرت په حال کې د بل په وطن کې میړه او سرپرست نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دوه سببه غوښته چې دا په نکاح کې. یو دا چې د دغه نکاح په سبب ابو سفیان د دې پلار چې د قریشو مشر دی ممکن و اسلام ته تشویق شي، او بل دا چې دغه مسلمانه ښځه په حبشه کې بې سرپرسته نسي پاته. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه عمرو بن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه حبشه ته ولېږي چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په نکاح کې. نو عمرو بن امیه او عمرو بن العاص دواړه په یو وخت کې حبشه ته ورسېده. عمرو بن العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قاصد په حبشه کې ولیدي نو یې په زړه کې دا فکر پیدا سو چې عمرو بن امیه رضی الله تعالی عنه اسیر ونیسي او مکې مکرمې ته ورسره بوزي. کوم وخت چې عمرو بن العاص د هدیو او تحفو سره د نجاشي و مجلس ته ورغی نو یې نجاشي ته وویل چې دغه عمرو بن امیه ما ته را تسلیم کړه چې مکې ته راسره بوزم. نجاشي په قهر ورته وویل ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې هغه ته ناموس اکبر راځي، یعنی جبريل علیه السلام ورته راځي. عمرو بن العاص چې مشرک وو او د آسماني ادیانو معلومات نه و ورسره په تعجب کې شو، ویل څنګه ناموس اکبر ورته راځي؟ نجاشي و عمرو بن العاص ته وحي په تفصیل سره وروښولې چې وحي څه شي دي او پخوانیو انبیاو ته څنګه او د چا په واسطه سره نازلېدې او اوس ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته څنګه نازلېږي. د وحیو او انبیاء علیهم السلام په باره کې دونه تفصیل او معلومات ورکړه چې د عمرو بن العاص اسلام خوښ شو او مسلمان شو. ورونو ښه متوجه سي د عمرو بن العاص اسلام یا مسلمانېده د حبشې د پاچا د نجاشي په واسطه وه. دا هم الهي قدرت دی. د عربو څخه یو نفر بلکې د اهل مکې او قریشو څخه یو نفر د یو حبشي په واسطه ایمان راوړي او مسلمانېږي. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه وه. او بیا چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولاړی څه موده وروسته یې مدینې منورې ته هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بیعت وکړي چې دغه واقعیت تفصیل به په وروسته کې په خپل وخت درته بیان سي چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هجرت او بیعت د مکې مکرمې تر فتح د مخه او ام حبیبه بنت ابي سفیان دته چې کم وخت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه مرکه وسوه نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر وو چې نوم یې خالد ابن سعید ابن العاص او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکیل عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه او هغه څوک چې د نکاح خطبه وویل او نکاح یې وتړل د حبشې پاچا نجاشي د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مهر 4,000 درهمه کښښول شو او د نکاح مهماني هم نجاشي جوړ کړه. دا د ام حبیبه بنت ابي سفیان سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نکاح قصه وه. د رجیع د اوبو غمجنه واقعه. ورونو د هجرت د 4م کال د سفر په میاشت کې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو ته یو زړه دردونکې واقعه پیښه شوه چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې د فاجعه ماء رجیع په نامه سره یادېږي چې هغه واقعه داسې وه. د عربو دوې قبیلې چې د عضل او قاره په نامه سره یادېدې دغه قبیلې اسلام دښمنې قبیلې وې او دا یې اراده وه چې پر مدینه منوره حمله وکړي. څرنګه چې دغه قبیلې لوی او قوي قبیلې نه وې نو یوازې دوی نسوای کولای چې پر مسلمانانو حمله وکړي. نو یې د هذیل و قبیلې ته نفر ولېږل چې موږ غواړو چې پر مسلمانانو حمله وکړو نو تاسې هم په دغه جنګ کې زموږ کومک وکړئ. د هذیل قبیلې ویل یا مسلمانان قوي دي، دوی زموږ مشر او سردار خالد ابن سفیان زموږ په مابین کې ووژي، موږ حمله نه پر کوو، مګر هو که مسلمانانو پر تاسې حمله وکړه هغه وخت بیا موږ ستاسې کومک کوو. اوس نو د عضل او قاره قبیلې نسي کولای چې یوازې دوی پر مسلمانانو حمله وکړي، مګر هلته بیا د هذیل قبیلې وعده ورسره کړې ده که مسلمانانو حمله در باندې وکړه موږ مو کومک کوو. نو اوس د عضل او قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبوره کړي چې پر دوی حمله وکړي. نو یې څه وکړه؟
څو نفره یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږل چې دغه ډلې په ښکاره سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي، لمنځونه کوي او په ظاهره مسلمانان دي. بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله که زموږ سره یو څو نفره ولېږي چې هلته زموږ قوم ته اسلام او قرآن وروښوي، شاید زموږ قوم هم مسلمانان سي او موږ دغه ستا نفرو ته جوار یا امان ورکوو چې څوک په تکلیف او آزار نور کوي. د نبی الرحمه علیه الصلاة والسلام هم امید پیدا سو چې ممکن د عضل او قاره قبیلې هم ایمان راوړي او دغه نفرو هم و اصحاب کرامو ته جوار ورکړي او په امان کې دي. نو یې شپږ نفره یا په بل روایت کې 10 نفره د خپل اصحاب کرامو څخه د دوی سره ولېږل چې دغه نفر هم ټوله د قرآن مجید حافظان و او د دوی مشر عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مقرره کړ. کم وخت چې په لار کې و دغه قبیلو ته ورنږدې سوه نو یې د رجیع د اوبو سره واړول. د رجیع اوبه د هذیل د قبیلې اوبه دي چې د جدې او رابغ په مابین کې وي. دغه د مسلمانانو ملګرو خلقو د هذیل د قبیلې یو کلی په خبر کې چې و هغو ته بنو لحیان ویل کېده. مسلمانان په دغه مزړه سره ناست دي چې ناببره لښکر پر راوګرځېدی او دوی یې محاصره کړ. مسلمانان فقط 6 یا 10 نفره دي او د کفارو ډله د 10 نفرو څخه او د کفارو ډله د 100 نفرو څخه زیات دي. دوی ویل هغه عهد او امان. کفار وایي نه عهد سته نه امان، تسلیم سي. د مسلمانانو سره هم اسلحه سته مګر شمیر یې نسبت و کفارو ته ډېر لږ دی. نو ویل ولې ته وختل او ویل نه تسلیمیږو. کفار ورته ویل موږ عهد او وعده در سره کوو که تاسې تسلیم سئ موږ ستاسې یو نفر هم نه وژنو. عاصم رضی الله تعالی عنه ویل زه خو د کافر په امان هیڅکله نه تسلیمیږم او نور ښکته کېږم او تر هغو یې جنګ ورسره کاوه تر څو چې عاصم رضی الله تعالی عنه د 6 نورو ملګرو سره د غوښې په ویشتلو په شهادت ورسېده. فقط د مسلمانانو څخه 3 نفره پاتې سوه چې هغه خبیب ابن عدي، زید ابن الدسنه او عبدالله ابن طارق و. کفارو بیا عهد او وعده ورکړه ویل که چیرې تاسې تسلیم سئ موږ هیڅ تکلیف نه درکوو. نو دغه 3 نفرو په خپل مابین کې سره وویل چې موږ 3 نفره نسو کولی چې د پوره لښکر سره وجنګېږو. په جنګ کې مو مرګ حتمي دی او که ځانونه تسلیم کو شاید دوی د خپلې وعدې سره موافق امان راکړي. نو دغه 3 نفره تسلیم سوه. اوس چې د هغه لوړې څخه ورکښته سوه کفارو د دوی په تړلو شروع وکړه. عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنه وویل دا خو یې اول غدر. نو یې په جنګ شروع وکړه. دا نفر یې هم شهید کړي. زید او خبیب یې وتړل او مکې مکرمې ته بوتل. هلته یې پر قریشو خرڅ کړه. مګر د مخه تر دې چې کفار ولاړ سي دوی غواړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنه سر پرې کړي او د ځانه سره یې مکې مکرمې ته یوسي. دا ولې ورونو که ستاسې په یاد وي د احد په غزا کې د کفارو د بیرغ اخیستونکي 2 نفره دغه د عاصم د طرفه ووژل سوه. هغه 2 ورونه چې د کفارو بیرغ یې پورته کاوه عاصم رضی الله تعالی عنه د هغو د خور سلافې په حضور ووژل او سلافې وویل که هر چا د عاصم سر راته راوړي د سر په کوپړۍ کې به شراب وڅښم او سر به هغه سړي ته په سرو زرو ورډکم. نو کفار اوس غواړي چې د عاصم سر پرې کړي او سلافې ته یې د هغه انعام د اخیستلو دپاره وروړي. خو دلته بیا یو بل کیفیت هم و. هغه دا چې عاصم رضی الله تعالی عنه په پخوا کې چې دی په مدینه منوره کې قسم کړی و چې والله زه به په ټول عمر مشرک ته لاس ور نه وړم او نه به مشرک پرېږدم چې ما ته لاس راوړي. او پس له دغه قسمه څخه نه بیا ده مشرک ته لاس وروړی و او نه مشرک پرې ایښی و چې ده ته لاس وروړي. اوس مشرکان غواړي چې د ده سر یوسي مګر الله جل جلاله هغه د ده قسم د ده تر مرګ وروسته ورپوره کوي. هغه داسې چې دونه غلبوزې راغلې لکه یوه اوریځ او د عاصم رضی الله تعالی عنه د جسد پر شاوخوا ګرځي. دونه ډېرې غلبوزې وې چې کفار د دغه غلبوزو په واسطه هیڅ نسي کولای چې د عاصم رضی الله تعالی عنه و جسد ته ورنږدې سي. د الله جل جلاله د لښکرو څخه یو لښکر د دغه نیک سړي د جسد حفاظت او ساتنه کوي. کفارو هر څه کوشش وکړي مګر غلبوزو نه پرېښول چې ورنږدې سي. د عاصم رضی الله تعالی عنه بدن یې د دوی څخه ساتي. کفار ویل تر ماښامه پورې صبر وکړي چې شپه سي غلبوزې ځي ځکه غلبوزې په شپه کې نه ګرځي. اوس چې شپه نږدې کېږي باران شروع سو او تر ماښامه دونه باران وسو چې سیلونه وبهېده. یو لوی سیل د عاصم رضی الله تعالی عنه پر جسد ورغلی او هغه یې یوړ. کفارو هر څه کوشش وکړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنه جسد راوګرځي مګر سیل دونه لوی او قوي و چې څوک ورنږدې کېدلی نسي. سیلاب د عاصم رضی الله تعالی عنه جسد تر ډېر لرې ځایه پورې یوړي او بیا د سیل په مابین کې شخ او ورک سو. ځای هم چاته نسو معلوم چې چیرې شخ کړه سو. نو ځکه عاصم رضی الله تعالی عنه ته دفین الله او دفین الملائکه ویل کېږي، یعنی چې الله جل جلاله یا ملائکو شخ کړی دي.
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بویل الله جل جلاله د عاصم رضی الله تعالی عنہ قسم د په ژوند او د په مرګ ورکوره او وفاق. اوس نو د کفارو سره فقط دوه نفر بندیان پاتې سوه چې یو یې زید ابن دثنه دی او بل یې خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ دی. دغه دوه یې مکې مکرمې ته ورسول او هلته یې پر قریشو خرڅ کړ. زید ابن دثنه رضی الله تعالی عنہ صفوان ابن امیه رانیوی چې د خپل پلار هغه چې په بدر کې وژل سوی وو په بدل کې یې ووژني او د وژلو دپاره تر حرم د باندې تنعیم ته بوتلی. د زید رضی الله تعالی عنہ د وژلو و نندارې ته ابو سفیان د قریشو رئیس وتلی و. ابو سفیان و زید رضی الله تعالی عنہ ته وایي یا زید په دې راضي یې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای زموږ سره بندي وای او هغه ستا پر ځای وژل سوی وای؟ زید رضی الله تعالی عنہ ویل والله هیڅ مې نه ده خوښه او نه راضي یم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه اوس پر هغه خپل ځای چې دی علیه الصلاة والسلام هلته دی زوس پجک سي او زه خلاصم. یعنی د ځان په مرګ خوښ یم، نه دا چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوس جک سي. ابو سفیان ویل والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې پر خپلو ملګرو دي دونه ګران وي لکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې پر خپلو اصحابو ګران دی. او بیا یې زید رضی الله تعالی عنہ شهید کړي. مگر خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ د حارث زامنو رانیوي ځکه حارث د بدر په ورځ د خبیب رضی الله تعالی عنہ د طرفه وژل سوی و. اوس د حارث زامنو غوښته چې د خپل پلار په بدل کې ووژني. نو خبیب یې د دوی د یوې ازادي سوي منځي په کور کې بندي کړي چې په وروسته کې یې ووژني. کم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په دغه کور کې بندي و، هغه ښځه چې واده ته یې خواړه راوړه بیا په وروسته کې مسلمانه سوه. هغه وایي والله ما د خبیب په مثل بندي نه دی لیدلی ځکه خبیب رضی الله تعالی عنہ دننه په یوه کوټه کې په زنځیرانو تړلی و. خو زه چې به دغه کوټې ته د خوړو د وروړلو دپاره ورغلم په والله ما به لیدل چې واده ته به انګور پراته وه او د دغه انګورو واشکې به دونه لوی وه لکه د سړي سر. او په والله په دغه وخت کې په ټوله جزیرة العرب کې انګور نه وه، یعنی د انګورو موسم نه و او دلته به انګور پراته وه. نو وایي ما به پوښتنه ځینې وکړه چې دا انګور د کومه درته راغله؟ ته په کوټه کې په زنځیرانو تړلی بندي او د میوې موسم هم نه دی، تا ته میوه پراته ده، دا د کومه درته راغله؟ خبیب رضی الله تعالی عنہ به راته ویل دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ده. دا د خبیب رضی الله تعالی عنہ کرامت و. بیا یې یوه ورځ و خبیب رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورکړي چې نن ورځ ستا د وژلو ورځ ده. نو ده رضی الله تعالی عنہ و هغه ښځې ته چې دی یې په کور کې بندي و وویل که دې ما ته یوه چاړه راولېږل چې په هغه سره د خپل بدن ځینې وریښتان ایسته کړم. ښځې ویل ښه دی. ښځه ولاړه او د یوه لس کلن هلک په لاس یې چاړه ورکړه چې هغه هلک د دې زوی و. ویل دا چاړه یوسه خبیب ته یې ورکړه. هلک چاړه واخیسته او لاړې. د هلک تر تګ وروسته د ښځې پام سو چې ما څونه غلط کار وکړي. هلک او چاړه مې دواړه ورولېږل. هلک به ونیسي په چاړه بیا حلال کړي. اوس خو هلک تللی دی، د ښځې نور څه په وسه نه وپوره، نو پسې ورهي سوه. هلک تر ښځې د مخه و خبیب رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدلی دی او چاړه یې ورته ونیول. خبیب رضی الله تعالی عنہ ویل افسوس دې وي تا ښځې لره. او بیا یې هلک ته وویل آیا ستا مور د غدر او خیانت څخه نه بیرېده؟ ښه، د هلک څخه یې چاړه واخیسته او هلک یې د ځان سره کښېناوه او د کوچنیانو پر قسم لوبې او محبت ورسره کوي. په دغه وخت کې د هلک مور په ځغستا ورسېده او دا حال یې ولیدی چې زوی یې د خبیب رضی الله تعالی عنہ پر زنګانه ناست دی او د خبیب په لاس کې چاړه ده. کولی شي چې دغه اوس هلک ووژني او د ځان انتقام واخلي. نو د ښځې څخه یوه لویه چغه وسوه. خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وبېرېدې چې زه به یې ووژنم؟ زموږ مسلمانانو غدر عادت نه دی، واخله زوی دې بوس. بیا نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د وژنې دپاره ډېر قریش ورته نعیم ته ورووته. دلته نو خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته وویل که مو خوښه وي او دونه مې پرېږدي چې 2 رکعاته لمونځ وکړم. کفار ویل ویک. خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه اول سړی دی چې د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه کښېښول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د لمونځ کول واورېده دغه عمل یې رد نه کړي او په اسلام کې دغه د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه پاته سوه او په وروسته کې هم ډېرو مسلمانانو دغه لمونځ کړی دی. دغه اوس چې د اعدام یا قصاص په وخت کې 2 رکعات لمونځ کیږي دا هغه د خبیب رضی الله تعالی عنہ طریقه او متابعت دی. کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنہ د لمانځه څخه فارغ سو نو یې وویل په والله که دا بیره نه وای را سره چې تاسې به وایاست بې غیرته و د مرګ څخه وبېرېدی ما به دغه لمونځ نور هم اوږد کړی وای، مګر ستاسې د دغه خبرې په سبب مې لمونځ کوتاه کړي. تر لمانځه وروسته یې خبیب رضی الله تعالی عنہ پر صلیب وځړاوه او د ده په وهلو یې شروع وکړه. په یوه وار یې نه وژني بلکې کرار کرار یې په تور وهي. خبیب رضی الله تعالی عنہ و کفارو ته په شراو شروع وکړه. ویل اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا.
د ابو سفیان سره خپل زوی معاویه ورسره و. زوی یې پر ځمکه غزار کړي او ابو سفیان په خپله هم پر ځمکه پرېوتی. ځکه د مشرکانو دا عقیده وه که یو چاته شرا کېږي او هغه څوک ځان پر ځمکه واچوي هغه شرا نه ورسېږي، نو ځکه دوی خپل ځانونه پر ځمکه واچول. بیا نو خبیب رضی الله تعالی عنه وویل الهي موږ ستا د نبي رسالت ورسوه، موږ تلو چې ستا دین و خلقو ته ورسوو او هغو پر موږ ظلم وکړي او په دغه ډول مو وژني. الهي زما سلام ستا و نبي صلی الله علیه و وسلم ته ورسوه او بیا نو ووژل سو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مدینه منوره کې د خپلو اصحابو سره ناست و او ویې فرمایل لا حول ولا قوة الا بالله. صحابه کرام پوښتنه ځینې وکړه چې څه پېښه ده یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا جبريل وو چې د خبیب د وژلو خبر یې راته راوړي. ورونو دا د خبیب ابن عدي رضی الله تعالی عنه درجه او مقام وو چې جبريل علیه السلام د اسمانه څخه ومځکې ته راځي او د خبیب رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي. د بئر معونه فاجعه په عین دغه میاشت کې چې دغه د رجیع د اوبو دردناکه حادثه پیښه سوه، یوه بله غمجنه واقعه هم پیښه سوه چې تر هغه اولې حادثې ډېره غمجنه او دردناکه وه، چې دغه واقعه د سیرت په کتابو کې د بئر معونه په فاجعه سره مشهوره ده. او د هغې واقعې خلاصه داسې ده: عامر ابن مالک چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره و او د بني عامر د قبیلې چې په نجد کې واقع و مشر او سردار و. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې د اسلام عقیده او احکام ځینې واوري. پس له هغه څخه چې قرآن او د اسلام احکام یې واورېده اسلام یې خوښ سو، مګر مسلمان هم نسو، نه رد کوي نه قبول. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم که د مسلمانانو یوه ډله په نجد کې و بني عامر ته راولېږې چې اسلام او احکام یې ورته بیان کړي او ستا دین ته یې دعوت کړي، زه امید لرم چې هغه به قبول کړي او که زما قوم و اسلام ته داخل سو زه هم د هغو سره یو ځای مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه پر خپلو اصحابو د اهل نجد څخه بیریږم. هلته نورې قبیلې سته چې د اسلام او مسلمانانو دشمني دي. عامر ابن مالک ویل ستا اصحابو ته زه جوار ورکوم که هر چا ستا پر اصحابو تیری او تجاوز وکړي ګوا پر موږ بني عامر یې تیری وکړي. په دغه جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان حاصل سو. نو یې د خپلو اصحاب کرامو څخه څو نفره و بني عامر ته د لېږلو دپاره اختیار کړ. اوس نو د نفرو په شمېر او عدد کې دوه روایته دي، څوک وایي 40 نفره وه، څوک وایي 80 نفره وه، خو د 80 نفرو روایت صحیح دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه 80 نفریزه ډلې مشر منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه وټاکي. دغه 80 نفره ټول د قرآن کریم حافظان و او په مسلمانانو کې علما ډېر صالحه او د شرف خاوندان و. کوم وخت چې عامر ابن مالک ولاړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نفر پسې ولېږل. دغه اصحاب کرام په لار کې هم خلق و اسلام ته دعوتوي او اسلام یې ورته بیاناوه، څو و بئر معونه ته ورسېده او هلته یې واړول. بئر یعنی څاه، عادتا خلق د یو اوبو سره اړوي، نو دلته په دغه منطقه کې یو څاه و او مسلمانانو دلته واړول چې دغه منطقه د بني عامر او بني سلیم د قبیلو په مابین کې واقع وه. او دغه منطقې ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل نږدې و چې دغه عامر ابن طفیل د عامر ابن مالک ملاعب الاسنه وراره و. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک چې دغه عامر ابن طفیل ته لیکلی وو او هغه اسلام ته دعوتاوه د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په لاس و دغه عامر ابن طفیل مشرک ته ورولېږي. او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د انس رضی الله تعالی عنه د مور ام سلیم ورور دی. مګر عامر ابن طفیل یو خبیث سړی او د اسلام دشمن. کوم وخت چې حرام ابن ملحان ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک یې ورکړي، د مخه تر دې چې دغه خبیث دا لیک ووایي لیک یې څرې او د خپلو نفرو څخه یې ویوته اشاره وکړه چې وهایه. هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه یې پر شاپه ووهه چې نیزه یې تر ځګر ووته. په دغه وخت حرام رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اکبر فزت ورب الكعبه، یعنی د کعبې په رب مې قسم دی چې کامیابه سوم. بیا نو غزار سو او شهید ووژل سو. دا وهل په غدر او خیانت سره و، ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لیږل سوی نفر نه وژل کیږي. او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووژي. هغه نفر چې حرام رضی الله تعالی عنه یې وواهه هغه وایي زه په تعجب کې سوم ما ووژي او دی وایي زه کامیابه سوم. دا ځکه چې قاتل پر آخرت جنت او دوژخ د ښه او بد عمل پر جزا ایمان نه درلودی.
نو خود په کامیابی هم نه پوهېدی او په تعجب کې مګر حرام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان وو د هغه لپاره شهادت پوره کامیابی و او په خوشاله سو نو ځکه یې ویل په والله کامیاب سو خو بیا په وروسته کې هغه قاتل هم مسلمان سو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله تعالی عنه جمله وه چې ویل فزت ورب الكعبه اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په غدر او خیانت سره ووژي نو یې قصد وکړي چې هغه نور د ملګري مسلمانان او حافظان هم ووژني اول خو یې د بني عامر د قبیلې څخه د مسلمانانو پر وژنه کومک وغوښتی خو هغو دغه د غوښتنه نه کړه قبوله ځکه ویل ملاعب الاسنه جوار او امان ورکړی دي بیا یې د بني سلیم د قبیلو څخه وغوښته چې دغه مسلمانانو په وژنه کې کومک ورسره وکړي د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه د غوښتنه قبوله کړه چې هغه قبیله د عصیه الرعل او ذکوان قبیله وي کفارو لشکر سره راټول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر شاوخوا راوګرځېده مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا ملاعب الاسنه په جوار کې و او هغه دغه ټولو قبیلو رئیس و نو په بیغمه زړه ناست څوک عبادت کوي څوک قرآن مجید وایي دا فکر یې هیڅ نه کاوه چې څوک دې حمله پر وکړي چې نابو بره لشکر پر راوګرځېدی او د هره طرفه یې حملې پر شروع کړه د اویا نفرو مسلمانانو او د درو قبیلو د خلقو په مابین کې جنگ شروع شو مسلمانانو تر هغو پورې جنگ وکړي چې اول تر اخره ټول شهیدان شو بې له دوه نفرو څخه چې یو یې عمرو ابن امیه الضمري و او بل یې منذر ابن عقبه الانصاري و چې دغه دوه نفره د خپل ځای څخه لرې تللي وه او د مسلمانانو اوښان یې څارل خو یو بل دریم نفر هم چې کعب ابن زید ابن النجار نومېدی ډېر زخمي و او د وژل سوو کسانو په جمله کې پروت و مګر روح پکښې و کفار یې په ژوند نه سوپو هغه هم پاته سو چې بیا د خندق په غذا کې شهید سو دلته مسلمانان ټول شهیدان کړه سوه خو هغه دوه نفره لرې وه او اوښان یې مړول دوی هلته په دشت کې دي د هغه ځای څخه یې ولیده چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګرو اړولي دي په هوا ډېر مرغان ګرځي ویل والله دغه مرغان په یوه سبب دلته راټول سوي دي دا د دشتي خلکو تجربه ده یو شی یې حس کړي نو هغه خپلې منطقې ته په ډېر احتیاط ورنږدې سوه او د یوې لوړې غونډۍ څخه یې ورته وکتل ویلې ده چې ملګري یې ټول وژل سوي دي او سرونه یې پرې سوي دي اوس دغه دوه نفره مشوره سره کوي چې څه باید وکړو عمرو ابن امیه ویل زما په فکر موږ باید ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړو چې دغسې واقعه پیښه سوه مګر انصاري ویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځای څخه ولاړ سم چې هلته منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وژل سوی دی زه هم باید د ده سره ووژل سم نو یې په دواړو پر کفارو حمله وکړه انصاري هم شهید کړه سو او عمرو ابن امیه یې ژوندی ونیوی اوس نو عمرو ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي سو او عامر ابن طفیل د ځانه سره بوتل پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک او د کم ځایه عمرو ویل د بني زمره څخه یم عامر ابن طفیل ویل دا څنګه ښه کار وسو زما مور نظر ایښی و چې د بني زمره څخه به یو مریی ازادوي ورونو اصلا بني زمره ټول حر او آزاد و په هغو کې مریی نه و او د عامر مور دغسې سخت او مشکل نظر ایښی و او اوس د هغې نظر د عمرو رضی الله تعالی عنه په ایله کولو سره ادا کیږي نو عامر ابن طفیل ویل زه دې د دې لپاره ایله کوم چې زما د مور نظر ادا سي نو یې د عمرو ابن امیه سر ور وخروي چې دا په هغه وخت کې د مریتوب علامه و او بیا یې ایله کړي عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه په ظاهر او غمجن زړه د مدینې منورې پر طرف په داسې حال کې رهي سو چې ډېر ترخه خبرونه ورسره وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اویا نفرو هغه اصحاب کرامو چې په مسلمانانو کې د ډېر فضیلت خاوندان او د قرآن مجید حافظان و د شهادت خبر ورسره دی چې دې واقع یو وار بیا د احد غمجنه ورځ ور په یادول په احد کې اویا نفره مسلمانان په مخامخ جنګ کې ووژل سوه مګر دلته اویا نفره په غدر او خیانت ووژل سوه اوس نو عمرو ابن امیه چې مدینې منورې ته رهي دی په لار کې یوه قصه لري چې د هغه واقعې څخه ډېره لو مسئله جوړه سوه چې لږ وروسته به دغه قصه درته بیان کړم خو اوس دلته د بیر معونه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اویا نفره اصحاب کرام په غدر او خیانت سره شهیدان کړه سوه بې له دې څخه چې دوی د جنګ تیاري او آمادګي ولري یا د خبر ورکړه سي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې وه په یوه ناګاهاني ډول سره لښکر پر راوګرځېدی په ظلم او خیانت په نجد او غطفان کې د بني عامر په قبیلو کې ووژل سوه دا خبر و ملاعب الاسنه ته هغه چې د بني عامر د قبیلو رئیس او سردار ورسېدی هغه ډېر په قهر او غضب سو چې هغه کسان څنګه وژل کیږي چې ما جوار ورکړی و ما جوار ورکړي او عامر ابن طفیل ووژل نو په ډېر قهر د عامر ابن طفیل پر طرف ورهي سو هلته چې ورغلی بې له پوښتنې یې حمله پر وکړه په نیزه یې پر اوږه وواهه عامر ابن طفیل زخمي سو مګر مړ نه سو بیا قوم په مابین کې ور ولوېدی او دوی یې سره خلاص کړه
خو عامر ابن مالک په دغه واقعیت ډیر غمجن و چې څنګه هغه خلک وژل کیږي چې د جوار ورکړي وي او دغه غم څخه یوه هفته وروسته مړ سو. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل اویا نفرو اصحاب کرامو د وژل کېدو خبر ورسېدی او هغه هم په دغه ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وژل سوي دي، ډیر غمجن او خپه سو. همیشه یې ژړل. د اصحاب کرامو دونه لوړ ډله او بیا د قرآن مجید حافظان ټوله په یوه وار په غدر او خیانت وژل کیږي. ډیره غمجنه واقعه ده. د احد د غزا ډیر لږ وخت تیر سوی دی او یا نفره هلته شهیدان سوه او بیا 10 نفره د بني لحیان د طرفه لږ ورځې دمخه ووژل سوه او اوس او یا نفره په نجد کې بې له جنګه په غدر او خیانت سره ووژل سوه او ټوله هم د قرآن کریم حافظان وه. دا ډیر لوی غم او دردونکې فاجعه وه. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو واقعو په پیښېدو چې ټوله هم په څو ورځو کې پرله پسې پیښې سوې ډیر زیات غمجن و. غم او پریشانی تر داسې اندازې پر غالبه سوه چې همیشه بیا و دغو قبیلو ته چې په غدر او خیانت سره یې د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب وژلي وه شراوې کولې. امام بخاري د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 10 ورځې د سهار په لمانځه کې و هغه قبیلو ته شراوې کولې چې د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب یې وژلي وه چې هغه د رعل او زکوان لحیان او عصیه قبیلې وې او ویل به چې د عصیه قبیلې د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړه تر څو چې الله عزوجل پر خپل نبی قرآن نازل کړي او موږ هغه ووایه چې هغه د الله عزوجل دا قول و: بلغوا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. یعنی زموږ قوم ته دا حال ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات وو، هغه زموږ څخه راضي وو او موږ د هغه څخه راضي وو. دا د هغه شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وژل سوي وو او الله عزوجل د هغو دغه د رضایت پیغام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغو وکورنیو ته په قرآني آیات سره ورسوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات په نزول سره هغه د سهار په لمانځه کې قنوت ویل یا شرا کول پرېښول او په وروسته کې دغه آیات منسوخه سو. یعنی لفظ په قرآن مجید کې نسته. ورونو موږ مخکې وویل چې عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې د ټول ملګري د عامر ابن طفیل د طرفه په شهادت ورسېده او بیا دی بندي ونیول سو، نو عامر ابن طفیل دی د دې لپاره ایله کوي چې د عامر د مور نظر ادا سي. پس له هغه څخه چې د ده سر یې ور وخراوه دی د مدینې منورې پر طرف په غمجن زړه رهیدي. د مدینې منورې څخه چې راتلی او یا نفره وه او اوس یوازې دی مدینې منورې ته ځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غمجنې واقعې په حال خبر کړي. پس له هغه څخه چې ستړی سو په لار کې د یوې درختې تر سایې لاندې کښېنستی. وروسته یو 2 نفره نور هم راغله چې د بني کلاب د قبیلې څخه وه. بني کلاب د بني عامر د قبیلو یو شاخ دی. هغه هم تر دغه سایې لاندې کښېنسته. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې څوک یاست؟ هغو ویل موږ د بني عامر څخه یو. عمرو هم ښه خوږ مجلس ورسره شروع کړي. پس له خبرو اترو هغه 2 نفره بیده سوه. عمرو ابن امیه ور ولاړ سو، هغه یې ووژل. عمرو رضی الله تعالی عنه په دې خوشحاله دی چې ما خو یو څه انتقام واخیستی. حال دا چې هغو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د جوار او امان عهد او وعده درلوده چې عمرو ابن امیه په دغه عهد نو خبر. نو اوس عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه داسې 2 نفره وژلي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د امان عهد لري. خیر، عمرو رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپلو اویا نفرو ملګرو په شهادت خبر کړي او هم یې دغه په لار کې د 2 نفرو د وژلو حال ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: تا داسې 2 نفره وژلي دي چې د هغو سره زه د صلح او امان عهد او وعده لرم او اوس زه مجبور یم چې د هغو دیت ورکوم. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلاب و قبیلې ته چې د بني عامر یو شاخ دی حال ولېږي چې عمرو ابن امیه په بېخبرۍ کې دغه 2 نفره ووژل، ځکه دی نو خبر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی. نو به زه د دغه 2 نفرو دیت درکم. ورونو د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی. دا هغه بني عامر و چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب سره د دې چې د دوی د مشر او رئیس د طرفه څخه د جوار او امان عهد هم درلودي، خو هغو په غدر او خیانت سره ووژل. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غدر جواب په غدر سره نه وایي. غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د هغه 2 نفرو چې په سهو او خطا کې وژل سوي دي دیت ورکوي
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه دوه وژل شوو نفرو د دیت په راټولولو شروع وکړ او عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه ته د هغه د نه خبرتیا په سبب عفو وکړ. خو د دیت په جمع کولو کې هم یو واقعه پیښه شوه چې هغه واقعه د بني نظیر یا بني نظیر د یهودو د غزا سبب وګرځېده. ورونو موږ مخکې درته ویلي وای چې یهودو په خپلو زړو کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایښېده، مګر څرنګه چې دوی د جنگ او مقابلې خلق نه وه، بلکې د دوی کار دسیسې، غدر او خیانت و. د مسلمانانو سره یې حسد او دشمنۍ کولې، خو د دغه دشمنیو دپاره یې قسم قسم چمونه او حیلې استعمالولې چې مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورورسېږي، خو جنگ ونسي. سره د دې چې د یهودو او مسلمانانو په مابین کې لکه د مخه چې درته بیان سوه د صلح او همکارۍ عهد او وعدې وې، خو دوی د دغه خپلو خیانتو او دسیسو څخه لاس نه اخیستی. پس له هغه څخه چې د بني قینقاع یهود وشړل سوه او کعب ابن الاشرف یهودي ووژل سو، نو نور یهود پر خپلو ځانو وبېرېده. هغه شدت او ښکاره دښمنۍ یې پرېښودې، یو څه آرام سو. مګر د احد تر جنګ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت یې پیدا کړي، خپله دښمني او خیانتونه یې په ښکاره سره کول. د مدینې منورې د منافقینو او د مکې مکرمې د مشرکانو سره یې په پټه ارتباطونه نیول، د هغو په ګټه او د مسلمانانو په ضرر یې کارونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر دغه اعمالو او افعالو صبر کاوه تر څو چې د رجیع د اوبو او د معونه د څاه واقعې پیښې شوې. د دې واقعو په پیښېدو سره د یهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو، تر څو داسې یوه دسیسه یې جوړه کړه چې د هغې په واسطه سره یې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بینه یوسي، چې د هغې دسیسې تفصیل داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بني کلاب د قبیلې د دوو وژل شوو کسانو دیت جمع او ټول کړي. تاسې ته معلومه ده چې د یوه نفر دیت 100 اوښه دی او د دوو نفرو دیت 200 اوښه کېږي، او د مسلمانانو حالت د خوارۍ او غریبۍ دی. څونه شی چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولی سوای هغه ټول شو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې یهود هم په دغه دیت کې کومک ورسره وکړي، ځکه دغه کار د هغه معاهدې د مادو په سبب پر یهودو لازم و چې دوی او مسلمانانو سره درلوده. که ستاسې هغه معاهده په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو سره لیکلې وه، په هغه کې یوه ماده داسې وه چې یهود او مسلمانان په غم او شادي کې سره شریکان دي. نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی، په هغه کې یهود باید حصه ورسره واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د بني نظیر و یهودو ته ورغلی. د هغو د مشرانو سره یې ولیده چې په دغه دیت کې کومک راسره وکړي. هغو ویل چې ستا د عزت او کرامت په سبب به د دغه دوو نفرو په دیت کې کومک درسره وکړو. خاصتا دغه بني عامر بیا د بني نظیر د یهودو حلفا هم وه. نو د بني نظیر یهودو ویل بني عامر زموږ حلفا هم دي، موږ باید خامخا په دې دیت کې ستا کومک وکړو. ته کښېنه، موږ به دا کومک راټول کړو او درته راپېوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا و یوه دیواله ته د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت علي او نور اصحاب کرامو په ملګرتیا په دې انتظار کښېنسي چې یهود دغه خپله وعده پر ځای کړي او مالونه ورته راوړي. یهود لاړه هلته ګوښه سره یو ځای سوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو مشوره سره کوي. ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت پر دغسې حال یوازې نسو پیدا کولی، صرف یو څو نفره اصحاب ورسره دي، نه اسلحه ورسره شته، نه د ساتنې دپاره ملګري. دغه د ده علیه الصلاة وسلام د وژلو دپاره ډېره ښه موقع ده. سبحان الله. تاسې د یهودو غدر او خیانت ته وګورئ. په عوض د دې چې د کومک د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو په باره کې فکر کوي. نو ویل څوک دغه د میچنې پل اخلي او بام ته خیږي، د هغه ځای څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور ایله کوي. په دوی کې هغه بدبخته چې عمرو ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل زه دا کار کوم. سلام ابن مشکم یهودي وویل دا کار مه کوئ، په والله هغه دغه ستاسې په قصد او اراده خبرېږي او دا کار د هغه وعدې ماتېدلې چې زموږ او د ده په مابین کې ده. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ ونه نیوی او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې وکړه. نو عمرو ابن جحاش یهودي د میچنې پل واخیستی او بام ته وختی، غواړي چې دغه پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور وغورځوي. مګر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه جبريل علیه السلام راغلی او د یهودو په دغه چم او خیانت یې خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېره ارامي د خپل ځای څخه ولاړ سو او په سړه سینه رهي سو. وچاته څه هم ونه ویل. صحابه کرام ناست دي او دا فکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ سو.
ځکه دوی ته یې څه ونه ویل. نو دوی ناست دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. د یهودو هم دا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ سو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پرېښول. نو خود اصحاب کرام او یهود ټوله د رسول الله د راتګ په انتظار دي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهي سو. څرنګه چې رسول الله وځنډېدی، اصحاب کرام هم پسې رهي سول. په لار کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورورسېده او ویل یا رسول الله ته را رهي سوې او موږ په تا نو خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د یهودو په قصد او اراده خبر کړل. کوم وخت چې مدینې منورې ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د بني نظیر و یهودو ته ورولېږي چې ودوی ته ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدی، د هغه سر ورپرې کوم. یهودو هم بې له بارېدو بله چاره نه درلود، نو یې خپل بار او بونه سره تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي. محترمو ورونو، څرنګه چې فتاق پای ته ورسېده، نو زموږ د بحث پاته حسابه په راتلونکي 21مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.